ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې د چنګم د جوړولو سره تاسو سټرس کمیدای شي؟ نو کله چې تاسو د سټرس په حالت کې د یو ایگزام د تلو نه مهینه یا یو اهم میټینګ له تلو نه مهینه چنګم جوړول تاسو د سټرس لیول کمولای شي او بیا تاسو ته یو ډیر زر کویک کانفیډنس بوست ملويږي. او آیا تاسو ته دا پته شته چې تاسو د چا سره خبرې کوئ او هغه کس په خبرو کې تاسو ته خپل لاس شو کوي، نو د دې مطلب دا دی چې هغه کس په تاسو باندې یقین کوي. او آیا تاسو د دې نه خبر یئ چې زمونږ دماغ له د نیگیټیو شیز د اثر د کمولو لپاره 15 پازیټیو شیزونه کول پکاري؟ او آیا تاسو ته دا پته شته چې تاسو یو دوايي خورئ په دې سوچ سره چې دا دوايي به زمونږ د سر درد صحیږي؟ اوس هغه دوايي که نقلي ولې نه یا په هغې کې شوګر ولې نه ولې چې تاسو مایند په هغې باندې بلیف کړلی چې د دې نه بس تاسو د سر درد ټیک کیږي، نو د هغه دوايي د خوړلو نه وروسته تاسو په حقیقت کې ښه فیل کوئ. دې ته وایي پلسیبو افیکټ، کم چې ډاکټران په خپل پیشنټ باندې هم یوز کوي. او د دې ریورس یې نوسیبو افیکټ، په کم کې کچری ډاکټر تاسو ته دا وایي چې د دې دوايي نه به تاسو ته سایډ افیکټس کیږي، نو د دې هاي چانسز چې تاسو باډي به سایډ افیکټ ډیولپ کی، تاسو به یقین ناراضي خدا حقیقت ته. نو ملګرو د دې په شان نورم امیزنګ سایکالوجیکل فیکټس به موږ تاسو سره شیر کوو. د کم چې تاسو خبر شوئ نو تاسو ژوندۍ به اسانه شي. نمبر 1 we care more about a single person than about massive tragedies. د پنسلوینیا په یونیورسيټي کې په سټډي کې یو ګروپ خلکو ته دا ویل شو چې یو جنۍ د ولګي نه مړ کیږي، او دغه شان دویم ګروپ ته دا ویل شو چې په لکاو خلک د ولګي نه مړ کیږي، او دریم ګروپ ته دا دوه حالات وي. او د دې نیوز نه وروسته چې کله د هغونه ډونیشن وغوښتل شو نو سرپرایزینګلی چې کله ډونیشن کاونټ شو نو خلکو د هغې یوې جنۍ د بچکولو لپاره د لکاو خلکو په مقابله کې د ډبل نه هم زیات ډونیټ کړی. د کم نه چې سایکالوجیست دا ووی چې زمونږ دماغ هغه کوي کم چې زمونږ مخامخ وي، یعنی موږ ته چې ښکاري چې دا مسله زمونږ په وس کې ده، موږ صرف هغه حل کول خوښو، لیکن موږ د غټ نه غټ د پرابلم سال کولو کیپیبل یو، خو زمونږ خپل دماغ موږ د دې شیز نه منع کوي. نو کله چې تاسو چاته خپل غټ پرابلم وایي نو د هغې سره خپل وړوکی پرابلم هم د هغه سره شیر کوئ، د کم نه چې به هغه ته دا لګي چې دا هغه سال کولی شي. نمبر 2 power makes people careless about others. د سټینفورډ په یونیورسيټي کې د یو فیمس پریزن ایکسپریمنټ کې د کالج سټوډنټانو ته د یو پیک قیدي او د ګارډ رول حواله کو. د کم نه چې دا معلومه شوه چې کم سټوډنټان ګارډ جوړ شوي وو هغو به قیدیان هریس کول، او د ټول د یو کلاس سټوډنټان وو، بیا هم هغو د خپل پیک رول پاور استعمال کو او خپل کلاس پیلوی هریس کول. او دا دومره زیات شو چې د شپږو ورځو نه وروسته دا سټډي کینسل کړه، خو ریسرچر ته د دې ریزلټ میلاو شو. خو په ډیرو سټډیز کې دا پته لګېدلې ده چې کم خلک دا فیل کوي چې هغه په پاور کې دی هغه نیچرلی د خپل پاور نه غلطه فایده اخلي، او خلک د خپل ځان نه لاندې ګڼي. ډیرې پیرې هغو دا نشو کوي، خو هغو د مخامخ کس په فیلینګ باندې ځان نه پوه کوي او زیات امپیتي نشو کوي. د دې لپاره که تاسو چېرته د چا سره خبرې کوئ نو خپل ټایټل، ریپوټیشن او بل څه پاور په خپل ځان باندې مه حاوي کوئ، ولې چې پاور کله دماغ ته خیجي دا پته نه لګي. نمبر 3 کلر بلو کین انکریز پروډکټیویټي. سایکالوجیست دا وایي چې تاسو د ورک سپیس، د کمرې یا د آفیس د دیوارونو کلر څنګه دی دا تاسو پروډکټیویټي د ډیر حده پورې افیکټ کولی شي. او د ماډرن سایکالوجي په مطابق که چېرې تاسو خپل خواوشاته یو پروډکټیو انوایرمنټ کریټ کول غواړئ نو تاسو د خپل خواوشا بلو کلر زیات استعمال وکړئ. په اصل کې بلو او اورنج کلر نه صرف تاسو پروډکټیو جوړئ بلکې تاسو موډ او ایموشن هم بیلنس ساتي. لکه څنګه چې سور رنګ سایکالوجیکلی زمونږ غوسه او ډینجر ډیګر کوي نو دغه شان بلو کلر زمونږ په دماغو کې 20 نورم پازیټیو منټل انرژي پروموټ کوي. نمبر 4 we always try to return a favor. اوس په دې پوینټ ځان ښه پوه کوئ، ولې چې دلته موږ تاسو ته مینرز نه ښایو بلکې تاسو ته یو سایکالوجیکل فیکټ وایو. ایکچولی که چېرې څوک زموږ هیلپ وکړي نو زموږ دا فرض جوړېږي چې موږ هم د هغه هیلپ وکړو. دا سوچ صرف تاسو یو ګډ مینر نه دی بلکې دا دی رول اف ریسیپروسټي. د دې په متعلق زموږ برین داسې پروګرام شوی دی چې زموږ سره څوک ښه بیهیو کوي یعنی زموږ هیلپ کوي نو موږ ته اټومیټیکلی د مخامخ کس د هیلپ زړه کیږي، یا موږ دا سوچ کوو چې دته دې ښه پیل شي. او ډېرې پیرې غټ غټ برین دا سایکالوجیکل فیکټ یوز کوي د خپل کسټمر د اټینشن د ګریب کولو دپاره، په کوم کې چې هغو اول کسټمر له څه شیزونه پرې ورکړي د دې دپاره چې هغو خپل پیور ریټرن کړي او د هغو نه نور پروډکټس والي. نمبر 5 fear can feel good if you are not really in danger. هر څوک د یری فلمونه کتل نه خوښوي، خو کم خلکو ته چې داسې ایکسپیرینس ډیر خوښ وي کم چې د باقي خلکو دپاره ډیر د یری وي. د دې شاته هم یو سایکالوجیکل ریسرچ دی. کله چې تاسو د یو یری فلم ګورئ یا څه داسې کار کوئ چې په هغې کې یری په دې ټایم ستاسو دماغو ته دا پته وي چې تاسو په خطره کې نه یئ او تاسو ته د یری هیڅ ضرورت نشته، خو په دې ایکسپیرینس سره تاسو خپل برین ټریک کوئ، اډرینالین، انډارفین او ډوپامین هارمون ریلیز کوي، د کم نه چې تاسو ته بیا ډیر ښه فیل کیږي. نو ځکه خو ډیرو خلکو ته د یری فلمونه کتل ډیر خوښ وي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.